زما محترم ورونو د مدرسو عمده کردار دی چې د قوم بچو ته د الله رب العالمین قرآن وښایي، د قوم په بچو کې د قرآن حافظان پیدا کی، د قوم په بچو کې د قرآن عالمان پیدا کی، او دا خدمات د قوم ته مفت ملاویږي بغیر د امتیاز د رنگ او د نسل نه، بغیر د طبقاتی تفریق نه چې د مالدار بچه به سبق وي او د غریب بچه به را سره سبق نه وي. ما په خپل سترګو باندې هغه سړی لیدلی دی چې هغه د روډ په غاړه باندې په ګاډۍ کې پاپړ خرڅوي، د غربت یې دغه حالت دی، خو په مدرسه کې مو ورله 3 بچي د قرآن پاک حافظان ډالۍ کړي. الحمدلله دا د مدرسو خدمات دي. نن زمون او تاسو په معاشرو کې گیر چاپیره چې مونږ او تاسو نظر دوړاو کو د قرآن تلاوت کوونکې ژبې ما سوا د بعضې سپینګیرونه او ما سوا په کور کې د بعضې مشرانو بوډایګانو نه په امت کې د قرآن تلاوت کوونکې ژبې ختمې شوي دي. بس همدغه پاتې دي دا مخامخ چې درته ناست دي. 11 میاشتې زمون او تاسو عملنامه د قرآن کریم د تلاوت نه محروم ویرونو چې ډیر تکړه شو. رمضان شریف کې 12 میاشتې بعد قرآن رواخلو، ګورې ترنه اوسندو، د 11 میاشتو مرور رضا کوو، قرآن رضا کوو، په 1 میاشت کې رضا کوو. نور خو د قرآن کریم د پاره زمون سره وخت نشته دی. د قرآن کریم د هغې څه حصه زمون او ستاسو په سینو کې او په زړونو کې نشته دی. ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی کوم سینه کې چې د قرآن اس حصه نوی موجود، نو ورته 10 سورتونه یاد دي، نو ورته آیت الکرسی یاد ده، نو ورته د سوره بقره اول او آخر رکوع یاد ده، نو ورته سوره مزمل یاد ده، نو ورته تبارک الذی او سوره یاسین یاد ده. رحمت للعالمین فرمائی د دې امتی مثال میں د سینې دوران کندر ده، د شر کور ده چې څوک پکې اوسېږي نه. کوم کور کې چې خلک نه اوسېږي هلته جولاګان جالې ورچي، کوم کور کې چې خلک نه اوسېږي هلته مچۍ ګپونه ورچي، کوم کور کې چې خلک نه اوسېږي هلته د خوف او د یرې سماوي. نن په هره سینه باندې یره پرته ده د پاسه، وی د شپې دلته زمونږ د کور خواته کش کش خیږي، زمونږ کوټې ته څوک کاڼي رارتاوي، تیزه سیلۍ چې راشي زړه مې درزېږي، اسمان چې کله ګرځېږي ډېر زیات خوف را باندې تاریکېږي. اصل مې دا زړه دا بالکل یریږي، دا به ولې نه یریږي؟ په دې زړه کې به دننه یره ولې نه وي؟ په شړ کندر کور کې تاسو د شپې نه یریږئ، یک یوازې تنې تنها هغې ته تللی شئ چې ځې نو د مخ سره دې د جولاګانو جالې نه لګي چې ځې نو د مخکې نه دې سوچ نه وي کړی چې دلته به مچۍ وي هغه مې چېرته ونچیچي، مخکې نه دې لښته ځان سره راغستی چېرته مار را لټک را نه کړي. شل کندر کور دی د امت مسلمه، سینې نن شل کندرات پاتې شوي دي. دعا کوئ علماء ته چې په بچو کې درله د قرآن پاک حافظان درکړل. حضرت علامه اقبال مرحوم ویلو خلقو د دې بوریا نشین فقیر او درویش علماء د دوی بے قدری مکوئ، د دې مدرسو قدر وکئ. ویل ویزه قرطبې ته اندلس ته تلوما د الحمراء کندرات د قرطبی مدرسه جامعه زیتونیه جامعه القرویین لوی لوی مساجد شل کندر پراته دي. نن هغه خلق باغی کې مسلمان نشتا چې په کومه خاوره 800 کاله مسلمانانو حکومت کړو. د پاس نه په عیسایان راغلل، 2 آپشن ورته ورکړل د اندلس مسلمانانو ته. اندلس هغه ځای دی چې طارق ابن زیاد فتح کړو.
طارق ابن زیاد چې کله فتح کو او په کشتو کې په دریاب ورپورې وته اول یې خپلو کشتو ته تیلې ورته کړلو ملګرو ورته وی داسې هم څوک کوي واپس به نه ځو څه پته لګي مونږ فاتح جوړېږو او که نه جوړېږو زمونږ کورونه خو په بل ملک کې دي دلته خو مونږ مجاهدین او غازیان راغلي یو صرف وقتي طور چې فتح وکړو واپس به ترې نه ځو نو علامه اقبال د هغې نه ډېر ښکلی تعبیر کړی دی هغه منظر کشي یې کړې ده طارق چون بر کنار اندلس سفینه سوخ گفتن دکاری تو بنگاه خرد خطاس طارق ابن زیاد چې کله خپلې کشتۍ اوس وځولې چې د واپسۍ امکانات معدوم شي خپلو بچو له خپلې بیبي له خپل مور او پلار له خپل کور او وطن ته د واپس تللو خواهش ختم شي هر څه د الله د دین دپاره پاتې ملګرو ورته وي د اهل عقلو په حیث خو تا غلط کار وکړو دوریم السوا د وطن باز جوړ رسم د خپل کلي علاقې نه لرې یو واپس به څنګه ځو ترک اسباب از روی شریعت کجا رواست نو از روی شریعت اسباب پرېښودل دا کله روا دي نو خنده د دستخوش به شمشیر و برد و گفت وی خندل او خپل لاس یې په توره باندې د پاسه مضبوط کېښودلو او وی ویل هر ملک ملک ماست که ملکی خدای ماست هر هغه ملک زما ملک دی کوم چې مې د الله ملک دی بس اوس اندلس زمونږ ملک دی الته جماعتونه آباد شو الته مسجدونه الته مدرسې آباد شولې دارالحکمت مدرسه ټولې دنیا ته یې ترېنه د علومو ذخیرې ورکړلې امام قرطبي د قرطبي د اندلس سره تعلق لرونکې نن صرف د هغې نوم باقي دی نن صرف د هغې تفسیر قرطبي باقي دی نن صرف د هغې علوم باقي دي د امام قرطبي خاوره امت اسلام ته دعوت ورکوي اے امت اسلام د مدرسو بې قدري ونه کوي ورنه چې په کومه خاوره کې امام قرطبي پروت دی هلته کلمه ویونکي مسلمانان نشته دی د امام بخاري د هغه د باندې د اسلام نام و نشان نه دی پاتې دوه انقلابات پکې راغلل اهل علم یې ورله قتل کړل مدرسې ورله بلډوز کړلې او اهل ایمان ته عیسایانو پیغام ورکو یا به ملک پرېږدوئ یا به مسیحیت او عیسایت قبلوئ ستاسو سره دریم آپشن بل نشته دی نن د هغوی مصلې ژاړي نن د هغې محرابونه ژاړي نن د هغې منبرونه جاری نن د هغې په فضاګانو کې د ماشومانو بچو د قرآن کریم د تلاوتونو انګازي نشته دی زما محترم ورونو الله رب العالمین دې دا مدرسې شاده